نم میں جہانگیر خان دے کردار بالنے میں ہوش کوا تا تک معلوم نہیں پختنونا میں تپوس کوا کسنگا پختنو وطنا 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 زما د وطن ډیرو درنو خوږو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې په صدر کې په نشیمن سینما کې موجود یو. په نشیمن سینما کې د پښتو یو فلم لګېدلی دی چې د دې نوم دی نوي زخمونه. پښتو ایچ ډي فلم دی. د دې فلم متعلق تاسو ته معلومات درکول غواړم، د دې سینمې متعلق تاسو ته رپورټ وړاندې کول غواړم. امید دی چې تاسو به خوښ شئ. څو کسان ناست دي له دې ځایه د دې سینمې او د دې فلم متعلق پوښتنې کوو. راځئ. السلام علیکم. سړی ماسي کلیوال. سلام سال خیر برابر ټیک ټاک خیر دی، د خدای فضل. ته څنګه یې کلیوال؟ شکر ہے استاد دواګانې خیر شکر ہے. آپ کیسے ہو بھائی میرے؟ اللہ کا شکر مالک. د نشیمن سینمې متعلق په صدر کې موجوده ده. دا سینما ډیره پخوانۍ سینما ده، دلته جوړه سوې ده او خاص کر د پښتنو دپاره د پښتو فلمانو کتلو شوقین خلک چې کوم دي د هغو دپاره دا سینما جوړه سوې ده. سپید کې په دې کې یو فلم لګېدلی دی چې د دې فلم نوم دی نوي زخمونه. ایچ ډي فلم دی، بهترینه فلم دی، کتونکي راځي. لیکن دا سینما بنده وه تر اوسه پورې. دا پوښتنه له دې ورونو څخه کوو چې دا سینما ولې بندوله؟ دا سینما کلیواله څه له بندوه؟ بس دا بنده شو دی کې سینما کې څه کار مار او کار مار کېدو، څه کار مارو چې انشاءالله سینما کولا وشو. اوس مزید چلیږي مخ ته انشاءالله سینما. زما د اندازې مطابق دا سینما تقریبا 8 میاشتې بنده وه. بالکل 8 میاشتې بند وه. دننه سکرین کار پکې او نور څه کورسې مورسې جوړولو هغه پکې وکړو، رنگ منگ کېدل هغه پکې وکړو. ور انشاءالله اوس به دا سینما چلیږي مزید انشاءالله تعالی. په دې سینما کې څومره انسانانو د ناستې گنجایش شته؟ دې کې خو کم از کم 1000 کسانو گنجایش ده. لاندې باندې 1000 کسانو پکې کېنېسل. سر جي دا ما ته ووایه چې د دې سینما فیلډ پورته کولو دپاره که ستا په ذهن کې یو 2-3 شیان داسې وي؟ دی فلم لپاره موږ ته د هغې لپاره پکار دی هدایتکار موږ لپاره فلم ارزان نه کړي او موږ هغه فلم ولګو، پبلیک راشي هغه فلم وګوري. نن سبا د موږ له فلم راکوي په 10 لاک په 12 لاک روپۍ، بیا موږ 400-500 فلم ټکټ چلو، هغه پبلیک نه راځي. موږ له داسې فلم پکار دی په 7 لاک په 8 لاک روپۍ کې موږ یې په 200-300 روپۍ ټکټ چلو، پبلیک به راځي. دې ټایم ډېره مهنګایي ده. دې مهنګایي کې دا فلمونه خلک نه ګوري. موږ ته بارزان شی ملایوي، موږ بارزان شی چلو. ګران شی به موږ ته ملایوي، موږ به ګران چلو. مگر ایک دایتار ته پکار ده، ارشد خان ته پکار ده، شاهد عثمان ته پکار ده، ارباز خان ته پکار ده او دو ته پکار ده فلمونه ارزان لا کې موږ لا شاهزاده یم په غیرت د سره تیر یم، ځان ته چې سیر وای هغه ته سوت سیر یم او د هر ګیدړ دپاره شیر یم. کلیواله نوم راوښی. زما نوم شیخ بھائی ده. شیخ بھائی تم دا مجلس ما ته وکړه چې مطلب سینما فیلډ په کراچۍ ښار کې د پښتنو دپاره دا فیلډ به په بره څنګه بیا یو؟ یاره څنګه چې زمونږ د ملګري خبره کړه تقریبا هم دغه خبره ده چې خیر هغو ته هم ګناه نشته، د هغو لپاره هم مهنګۍ زیاته ده، خو پېښور په حساب خلک پښتانه هم هلته ډېر دي، بیا هغه خلک ښه دي تکړه دي، نو هغو خو فلمونه هلته ښه په شوق ګوري. او دلته اکثر موږ ګران فلم والو دلته بیا څوک دونه کتی نه شي او په 500 یا په 600 یا په 400 ټکټ اکثر دونه ګوري. موږ وایو چې دا هغه ځینې ښه فلم میلاو شي، ډایرکټر یا پروډوسر کوشش وکړي چې یاره موږ کراچۍ له فلم ورکو لږ په صحیح ریټ باندې راکړي. نو دا وایي چې موږ به لږ ټکټ ارزان چلو نو خلک به برابر راځي. نو دا رایي چې فلم بدباڼه سیټ نه د هغو به هم پیدا وي، زموږ به هم لږه پیدا وي، نو آینده به لکه خلک په خوشحالۍ باندې راځي او فلم به ګوري. ولې چې مهنګۍ ډېره ده نو خلک دلته هم پریشانه دي، هر سړی به ټکټ ګران دی او ګران دی. لکه زړه خوندونه اوس د فلم نشته، بس ټایم پاس کوو. دا د نشیمن سینما یو ذمهواره کسان چې موږ له تاسو سره د دې دواړو خبرې وکړې
د دوی د وینا مطابق کتونکي سینمو ته نه راځي. یو خو ټیکټ ګران دی، بل له کرونا بعد چې دا فیلډ څوري زیوال پذیر سو، د دې فیلډ راپورته کولو دپاره له کرونا بعد د دې غریبانو دا کوشش دی چې دا سینما فیلډ بیرته پورته شي او موږ سینما بحاله کړو. خو له دې سره سره د فلم سازانو هم دا ذمهواري جوړیږي چونکې دوی په فلمانو کې کار کوي، د دوی بزنس دی، دوی ته پکار دی چې د کراچۍ دپاره فلمان ارزانه راکړي. د دشمنۍ په دې اور کې مې چې تر شو پورې د دشمن یو کور نه سېزلې نو درېږم به نه ډزېږم به. یوه خبره به زه له تاسو سره بل هم شیر کړمه چې کراچي د پاکستان د پښتنو یو داسې ښار دی چې په دې کې خلک وایي چې 80 لکه پښتانه په دې کراچۍ ښار کې آباد دي. بعضې خلک وایي چې 80 لکه پښتانه په کراچۍ کې آباد دي. که په دې حواله موږ لږ داسې وګورو چې کراچۍ په ټول ملک په پاکستان کې د پښتنو یو ډېر ستر یو ډېر غټ ښار دی. ګرانو کتونکو، دا و د نشیمن سینما د نوي زخمونو فلم خبرې اترې چې موږ له تاسو سره شیر کړل. تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو اجازه اخلو. د خدای په امان.